العالمین قرآن کې ولا خبره کړې دا ډېر ناشنا تعبیر الله کړی ولی به ناشنا دی چا چې اسمان او ځمکه پیدا کړي چا چې هغه د جنت نعمت پیدا کړی او چا چې د جهنم شان دي تاوده تنورونه پیدا کړي دي هغه رب العالمین زما حال وی قرآن کې الله وی د خلکو نه یریږي نو پټه ګناه کوي زمانه سره یریږي ګناه د پاره د خلکو نه پټ شي نو ګناه وکي او سره د دې زمانه پټې دیم نشي او بیا هم حیا رانه نه کوي هر اسمته خلکو نه چې کله ویریږي چې ما په دې خبره کې څوک را باندې پوهه نشي کنه نو پټ لاړ شي ګناه وکي مثلا ما په ټلیفون کې چاته یو میسج فتنه ده عظیمه فتنه الکه دا مې پټ کړو نو مې تاسو خو د زر مې بیا ډیلیټ له خو دې خامه کې څوک نشته ختم اچھا مونږ ته ما د یری د وجنه ثانه پټو لیکن الله رب العالمین وی د خلقنا چې یریږي نو پټ شي نو ګناه وکړي ازمانه سره یریږي نه پټې دی را نه نشو به ښکار سترګو زما خلاف ګناه کوي قرون د انسان طبیعت دی دا موږ تاسو ټول د څه نه چې د تاسو کې معصوم ایمانه زمانم ګناه کیږي د تا مؤمن رور نن کیږي د توبې دروازه ما تم بند آزاد ده د تا مؤمن رور تم آزاد ده د دې جبه حفاظت په مام لازم دی او په تا باندې لازم ده الله فرمایي یستخفون من الناس خلقنا پټ شي نو ګناه دا چې د خلکو نه یریږي او ګناهونه کوي پټ شي د الله نه ولا یستخفون من الله وهو معهم الله نه پټې دیم نشي په الله نه یریږي نه سره د دې نه چې د الله ور سره 24 غنټې د الله رب العالمین د انسان سره د الله د شان مطابق او هغه څنګه د قدرت او د علم په اعتبار سره الله په موږ باندې همیشه عالم دی الله رب العالمین همیشه کولای شي موږ له عذاب یا نعمت راکړي او الک الله رب العالمین و نه ویل چې تاسو سره ملائکه په دیولو باندې ناست دي یمین او شمال طرف ته حافظین دي کرامن دي کاتبین دي نو زما مؤمنان ورونو په دې آیت کې یو قسم پیغور د پښتو کې وایي چې لکه پلان کې خان زه درته په پټو ګورم ته زما خلاف کې چې کوم کومه کم اس کم حیارانو کا زما خلاف هم کې لک پناه وي وکړه حالان کې موږ د خلکو نه دتی ګیله کوله کپلان کې خانه ګوره که زه غلطم تپلان کې مجلس کې زما خلاف وکړم ته به دی ویلی ما نصيحت دوی ما به منلې وي دی بل ملګری ته به د راته ټولې مجلس کې زما خلاف دا یو ګیله د پښتو کې دویمه ګیله دا لکه تعالی سره حیا نه درځي و چې سترګې دي ما ته ګوري او بل زما د پلار بدی وي ما ته ګوري زما د استاد بد وي دا څه کې الله رب العالمین فرمایي وی خلقونه د حیا درځي او د خلقو د خالق او د رب نه د حیا نه درځي سره د دینه خلق د تایید نشي کولای که څوک غړي کې څوک به چاته وي کم خلق غړي که څوک قتل کې څوک به چاته وي کم خلق قتل کوي لیکن رب العالمین په مخ کې زور چیرته چلیږي که چلیدل د فرعونانو به چلیدل وي که چلیدل د عادیانو د سمودیانو به چلیدل وي زمونږ د رب العالمین قدرت ما او تاسو سر در راولي د پاچایانو نه پاچایي وخت هغه د بادشاهانو رب هغه د بادشاهانو د تخنه خلق را کوزون کې په کوټه کې بندون کې رب دنیا کې ډېر بادشاهان تاسو پیژنئ واړه لکانو جنکې فیسبوک استعمالولې شي غوغې نشي استعمالولې ولی د اصل کې رب العالمین خپل قدرت خلقو ته خي اسمه مؤمنان ورونو الله موږ له پیغور را کړ حیا نه درځي د سره مطلب زما خلاف کار کې ګناه کې الله دې موږ په سترګو کې زمونږ په دې جبه کې په عمل کې د رب العالمین ډېر حیا پیدا کړي الله ډېر حیا په کار د زما مؤمنان ورونو ګوره زمونږ په دې دنیا کې څومره نعمتونه شنو اخرانه په یو غس کفن یا راضي او یا بن راضي دا خلک به یو خاورې به زر اړ یو کورونه ته راضي او موتا به پاتیو کله جدي میاشته بیا هم په دې خاورو کې پروت او جوزا او سرطان دا بیا هم الته پروت نه تا باندې څوک درته نه پتا باندې څوک وته جوړي الله فرمایي وهو معهم او حال دا چې د رب العالمین د دیو سره ده او د الله نه حیا نه کوي اذ یبیتون ما لا يرضى من القول دیو شپته روي او شپې جرګي کوي شپې ګناهونه کوي او داسې خبرې کوي ما لا يرضى من القول چې الله په دی وینا نه خوشالي الله ته دا وینا بد ښکاری او د انساني کوي ته نبی صلی الله علیه وسلم منافقانو په وخت کې به دا کارونه کول لیکن اوس ما او تا د شپې څومره ګناهونه کوي دا یوازې د ټلیفون ګناه وای ما په سوچ کړه د دې شي کې ډېرې به خیرې نه خیر ډېر کم دی رسول صلی الله علیه وسلم وخت کې د شراب یا تول راغلی چې خیر هم شته او شر هم شته خدای شر یې غالب دی نو بس پابندي په ځان باندې کې ډېر زیات ډېر پابندي غواړي ډېر سخته مقابله غواړي دا شي او دا د فتنو زمانه ده
زما مؤمنانو ورونو الله فرمای ما لا يرضى من القول دا خلق د شپې داسې خبرې کوي په دې جواب باندې چې هغه خبرې باندې الله ناراضي کیږي الله د ناراضګۍ سبب دی الله د غضب او د غصې سبب دی معلومه دا شو چې د جبې نه د قسمه خبرې راوځي په بعضې الله راضي کیږي او بعضې ناراضي کیږي بعضې خبرې د انسان د هلاکت ذریعه د محمد صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی انسان به داسې خبره وکړي پام به نه یو دا به د دې خبرې د وجې نه کافر شوي ایمان به تباه او برباد او هلاک او څوک چې په نیکیانو کې استعمالي څوک چې د ژبې حفاظت کوي کله کله داسې د نیکۍ خبره وکړي ډېر ګناهګار خو رب العالمین ته خوښه شي هغه خبرې زموږ او ستاسو ډېرې کمې دي کومه چې یو په